بسم الله دوستانو نن ورځ درس چې دا شلم درس ده لکه څنګه تاسو ګورئ دلته شلم درس ده او 19 درس هم ویلي ټول په یوټیوب کې ثبت دي کوم دوستان که چیرته تیر درسونه ګوري دا د موږ د یوټیوب ادرس ده د نه یو سکرین شاټ واخلئ سکان کوي په بل ټلیفون اتومات تاسو هغه ته ورځي یوټیوب ته ورځي او دا موږ د واتس اپ د ګروپ هغه د ادرس ته تاسو کولای شئ د واتس اپ ګروپ کې برخه واخلئ کله چې درس شروع کی تاسو په وخت خبرېږئ سیده موږ د نن ورځې موضوع چې د دوستانو ارټیکلونه دي ارټیکلونه په سوالیه‌ای او اشاروي برخه کې دي انټراګټیو او ډیمونستراتیو په برخه کې دي انټراګټیو او und demonstrativ دلته انګلیسي کې موږ ډیمونستریټیو لرو کنه دلته هم اشاروي ته وایي ډیمونستراتیو اشاروي ته وایي انټراګټیو سوالیه دی څه پاړه سوال کوي د مثال په ډول یو مثال درته تاسو بیا په سر خلاصيږي ښه تو سوای دا نفر پوښتنه کوي دلته وایي کنه دلته وایي چې ولخس اوتو ګوري تاسو به مې شو ډیر اوریدي چې ولې اس راځي اس ولې راغی تاسو ته به یو سوال پیدا کی چې ولخس اوتو کوم موټر ګوره دا ورته وایي چې دیزس اوتو ولې اس راغی په اخر کې ولخس سوال یو کو یا پوښتنه چې بارکه سوال پوښتنه ته وکوله ولخس اوتو دا ورته دیزس اوتو دغه موټر نو زمنګ د نن ورځې درس موضوع چې د دوستانو په دې کې ده کوم یو دا یو یعنی ته کوم وخت کې اس استفاده کوي کوم وخت کې په اخر کې ار راځي کوم وخت کې ان راځي نن باید تاسو دا مشکل باید نن ورځې حل په نن ورځې درس سمه ده اوس د دې لپاره یو منظم او ښایسته جدول د چې نور به تاسو په دې سوالیه او اشاره زما هغه کې ارټیکلونو کې نور مشکل نه وي ګوري کوم متوجه اوسئ د دې جدول ګټه په چش کې ده یعنی ته هر ځای کې تکله وایي چې ویلکر کوم وخت وایي ولی ای ار په اخر کې راغی دلته ولی ای ان راغی دلته ولی ای ام راغی په اخر کې ویلخم دلته ولی ای ان راغی دلته ولی ای اس راغی کنه نو د دغه سوالونو جواب په دغه جدول کې ده نن درته دا خیمه په دې درس کې باید تاسو دا زده کړئ بل ورځ ته پرې نه دی ګوره زه ډیر په اسانه طریقه درته خیمه په ډیر په اسانه ډول باندې موږ راځو اول دلته مغاټ درته لیکلې خو متوجه اوسئ دلته مې درته لیکلې چې ویلخه جواب دیزه همیش په عموما د درس په عنوان کې یعنی کوم جواب دا سره زه سویم دلته مې عنوان لیکلی چې ارټیکل انټراګټیو und demonstrativ سوالیه او اشاروي ارټیکلونه دای دی هغه ده موږ راځو اول په نومینټیو کې وایو به په اکوزیټیو کې درته اشاروي او سوالیه اشاروي ارټیکلونه به د په داتیو کې وایم په دې درې وړو کې نن شپه باید تاسو داسې کوشش کوئ چې کمنټ کوئ چې دا باید زده وي صحیح ده راځو په لومړی سر کې اول راځو نومینټیو کې ګوري تاسو ته خو ما ارټیکلونه دا باید تاسو په نومینټیو کې مونږه معلوم ارټیکل چې دی وکنو زده وکنه معلوم ارټیکل کې نارینه لپاره دیو د نیوترال لپاره دسو د فیمینین لپاره دیو د پلورال لپاره دیو دا خو مزده دي کنه نو اندغه څه وخت تاسو سوالي ارټیکل زده کوئ تاسو ولخه من کوم سړی ګوره دغه ار چې څنګه دلته هم راغله ولخه من جواب به دیزه من اشاروي ارټیکل به چی دیزه من دغه سړی که نیوترال کې یو چانه پوښتنه کې په نومینټیو کې چې وای کوم ماشوم ولخس کیند جواب به چې اشاروي ارټیکل به چی دیزس کیند دا ماشوم که د فیمینین لپاره خزینه لپاره په نومینټیو کې معلوم ارټیکل خو دیو هم دغه سي سوالی ارټیکل به چی ته ولخه فغو کومه خزه نو جواب چې دیزه فغو ګوره دلته ای راغله دلته ای راغله صرف ای اضافه سو دغه اخیری ورستاړي مهم دي ورستاړي یا پسوان چې ورته فارسی کې کنه ته اوس په جمع کې وای کنه دی معلوم ارټیکل خو ته چې کله په انټراګټیو کې کنه په هغه کې امبریا کې ته پوښتنه کوي یو چانه چې کوم خلک نو څه رقم ورته ویلخلویته په ډیمونستریټیو کې په اشاره ضمیر کې ته ورته چوي دغه خلک دیزلویته وسم نومینټیو زاسو په مکمل ډول نومینټیو زاسو کنه نومینټیو کې باید تاسو مشکل ونه لري دا باید تاسو حفظ سو اوس راځو اکوزیټیو کې صحیح ده اکوزیټیو کې ګوري
منګه تیر درسو کې ویلو کنه د په چی بدلیدل په پوزټیو کې په دین بدلیدل هم د سیو کنه لیکن منګه ویلو په نومینه په پوزټیو کې صرف ماسکولین بدلیږي لیکن نیوترال دلته هم داسته دلته هم داسوي فیمینین دلته هم دی دا دلته هم دی دا ګنده په خپل حالت پاتې کیږي په پلورل کې دلته هم دی دا دلته هم دی دا هم د سیو کنه اوس راځو دوستانو ښه متوجه اوسئ زه اوس په انټراګټیو کې سوالیه پوښتنه کوم زه اوس وایم چې کوم سړی څه رقم وایم ویلهنمن څه وایم ویلهنمن ځکه دلته ارټیکل دین ده که نه ارټیکل چې وخت دلته ویلهنمن دلته ورته دیزنمن دغه سړی په ګوره دا په اکوزیټیو کې ده په چی کې ده په اکوزیټیو کې دې ته باید فکر وي اوس راځو لکه څنګه چې ما تاسو ته وخت ویلی چې لکه دلته ارټیکلونه فرق نه کوي همدغسې انټراګټیو او ډیمانستریټیو سوالیه او اشاروي ارټیکلونه هم فرق نه کوي دلته هم ګوره دلته مو ویلهسکین دیزسکین دلته به هم ویلهسکین دیزسکین دلته هم ویلکه فراو دیزه فراو دلته به هم ویلکه فراو دیزه فراو دا یعنی فرق دا یعنی تغییر نه کوي دلته هم ویلکه لویته دلته به هم دیزه لویته ویلکه لویته دیزه لویته دا هم له یادونه وتل اوس تاسو اکوزیټیو هم زده که همداسې ده که نه اکوزیټیو هم زده که صحیح ده یعنی تاسو دیزه پورې ټول زده که اوس راځو ډاټیو کې غږیږو دا هم زده که صحیح ده یعنی تاسو باید نن شپه دا جدول زده کړئ دا ډېر مهم ده څوک چې آهنس کې دي او چا چې آهنس ویلی ده صحیح ده دا جدول باید زده وي صحیح ده دا جدول چې زده نه وای آهنس باندې نه پوهېږي صحیح ده اوس راځو دوستانو منګه په ډاټیو کې غږیو چې ډاټیو کې ښه متوجه اوسېږئ په ډاټیو کې ګورئ منګه په نومینټیو کې معلوم ارټیکل دی او په اکوزیټیو کې دین سو په ډاټیو کې چې سو دیم سو دې باندې خو موافق اصلي ما سره کنه دا خو پخوا یاد کړو دا باید تاسو د یو مرته صرف تکرار ک کنه اوس که دلته ویلو چې ویلهمن مونږ ویل دیزمن بیا دلته ویلهنمن دلته ویل دیزنمن خو دلته چې وای دلته وای ویلهم ځکه دلته دم ده ویلهمن کوم سړی جواب چی دیزمن دغه سړی ویلهمن جواب چی دیزمن لیکن په نیوترال کې مونږ ویلو داس کې نام د سیمېلو کنه چې ویل ویلهسکن دیزسکن مونږ له دې کې تغییر نه کوي په اکوزیټیو کې بیا تغییر نه کوي دلته هم داسو ویلهسکن دیزسکن لیکن په ډاټیو کې چې کوي په ډاټیو کې فرق کوي دلته به وایي چې ویل ګوره دم ته ګوره دلته هم داسو دلته هم داسو دلته په دم بدل سو ګوره دلته هم چې ویلهمکن جواب چی سو دیزمکن صحیح ده مونږ یو بل خبره کړې وه چې پخوا وخت ما تاسو چې کله ارټیکلونه تشریح کول په هغه اول درسو کې تاسو مې چې معلوم ارټیکل په نومینټیو کې او په اکوزیټیو کې د ښځې لپاره څه دی وي کنه دی نه څه مطلب وو بیا ولې په ډاټیو کې په دیا بدلیږي دې لپاره ما تاسو لپاره یو که فکر وي او ټوکه مې کړی ما تاسو ته ویلې که ښځینه چې په افغانستان کې ښځې وي کنه چې په لاره کې راځي اکوزیټیو د حرکت په حالت کې دلته هم دی ده دی په خپل حالت پاتې کېږي جرمني ته ورسیږي په نارینه بدلیږي دی فراو باندې بدل سو ګوره دی فراو دلته په چی بدل سو دی فراو باندې بدل سو فرض کړه دلته جرمني سو او د افغانستان سو د چی سو لاره سو دلته ښځوي دلته چی دلته نارینه ته جوړ سو جرمني کې دی فراو سي تو سوای چې کومه ښځه ویلکه فراو جرمني کې خبرې کوي کنه ویلکه راغی ګوره نارینه لپاره موږ دلته ویلو چې ویلکه من کنه دی زمن دلته هم په ډاټیو کې ښځه په چی بدل سو په نارینه بدل سو ویلکه فراو جواب دی زفراو دا مې ټوکې ورته وکړلې دا اوس نه وایي چې یو ټوکې چې ذهن کې مې کېني ولې د تغییرات پکې راغلل کنه اوس راځو دوستانو د جمع لپاره معلوم ارټیکل چې و دیو په نومینټیو کې په اکوزیټیو کې چې هم دی ده لیکن په ډاټیو کې په چی بدل سو په دین باندې بدل سو خو دلته ان هم اضافه سو د نوم په اخر کې ان هم اضافه سو دې کې ګوره ان نسته دلته ان نسته ګوره فرق دلته ده ګوره دلته دی لویته دلته وای دین لویتن دا درنه لا یادوم سي ګوره دی لویته په نومینټیو کې په اکوزیټیو کې دی لویته سو معلوم ارټیکلونه لیکن په ډاټیو کې بچا دین لویتن سو ام دغه سي بیا انټراګټیو یعنی
سوالیه دا اوس په چی باندې کې welchen Leuten جواب چی diesen Leuten ان شاء الله چې اوس به یاد شوي صحیح ده اوس یو ګوري په نومینټیو کې باید تاسو ټول زده شوي په نومینټیو کې چې نارینه لپاره welcome diese Mann د نیوترال لپاره welches Kind dieses Kind د فیمینین لپاره welche Frau diese Frau د پلورال لپاره welche Leute diese Leute همداسې په اکوزیټیو کې بیا څه رقم ویلې صرف دغه اولنی نارینه پکې تغیر کوي موږ داسې ویل چې صرف نارینه تغیر کوي نور په خپل حالت پاتې کیږي welchen Mann diesen Mann نور په هغه پورته په شکل welches Kind dieses Kind welches Kind dieses Kind همدا welche Frau diese Frau welche Frau diese Frau کنه دا یعنی دلته welche Leute diese Leute welche Leute diese Leute لیکن په داتیو کې ویل چې د کې به ټول شي کوي تغیر کوي د کې به په داتیو کې شي کوي ټول تغیر کوي صحیح ده زه سویم د کې به دا دواړه یو رقم دي سره پارټیکلونه یو رقم دي لکه وسوي دم من دلته دم کین ګوره welcome من دلته welcome کین diesem کین diesem ګوره diesem من diesem کین دلته د پارټیکلونه یو رقم دي صحیح ده په داتیو کې د مسکولین او د نیوترال یو رقم دي خو لیکن فراو چې ده دلته دیو لیکن دلته په دې بدل سم دغه سي انټراګټیو او غیم په بدلیږي دلته وای welche Frau diese Frau دلته welche Frau diese Frau خو دلته die Leute welche Leute diese Leute دلته welchen Leute ګوره ځکه دین شو welchen Leute diesen Leute اوس راځو په دې کې مثالونه حلو بیا به تاسو ډیر خز د سیاده جدول در باندې په یاد زده کوم اوس دې کې دې ځکه خه متوجه اوسئ اوس تاسو مثالونه په کې حلوم دې جدول باندې ان شاء الله 100% پوهیږئ سره دې کې اوس شیکو په دې جدول هم 100% پوهیږم راځو دوستانو دا مثال وګورئ زه کو تاسو نه پوښتنه وکوم اول به تاسو عموما عنوان ته ګورئ هر کله چې تاسو یو تمرین علوي یا اوسابي کوي تاسو باید عموما عنوان ته ګورئ ته نومینټیو په نومینټیو کې was passt zusammen کوم شان سره یو سرخوري سره یو بل سره سرخوري یعنی صحیح یو بل سره صحیح کی کومبینیرنز یو ځای کې سره مونږ اوس دلته تاسو نو پوښتنه کوم زه درته هم چې welche کولیګا ګوره دا نارینه د ار راغی په اخر سر کې کنه نو دلته وګوره په اخر سر کم یو د ځواب چوي څوک ویلی شي ګوره دلته اخر کې ار ده زه ورته welche کولیګا کوم همکار ځواب چوي diese کولیګا آفرین شه ځواب چوي diese کولیګا اوس که زه ورته welche تو کومه دروازه ګور دا په ای باندې ده د جمع لپاره او د ښځینه لپاره موږ ای راځي کنه اخر کې چې په نومینټیو کې البته ګوره welche تو ځواب چوي diese مثال diese د دا دواړه کې دي چې ځکه دا هم د جمع لپاره هم د هغه لپاره دواړه په یو رقم راځي اوس کرته وای welches Buch کوم کتاب ګوره په اس باندې ختم شوی ځواب چوي ځواب کوم کتاب ته وای چې دا کتاب دا کوم یو څه رقم وای دا dieses به وای ځواب چوي dieses اوس کرتم چې welche Socken کومې جرابې د سوکن لپاره جراب دلته ا د په اخر کې نو دلته به یو دانه پاتې زته diese اوس خو درنه د نوځي په نومینټیو کې موږ لګیو پریکټیس وکړو سیده اوس راځي یو بل مثال باندې کار کوو سیده بل مثال باندې دا مثال نو ډیر پزرو پورې دی په خاطر پزرو پورې ده ځکه چې دا هم په نومینټیو کې ده نومینټیو اگینز چې وای تکمیل کې تاسو دی اندونګن وای ورستاړي په دې کې به چې وای تاسو تکمیل کې ګوره دا شان ویني دا پورته کوم شان ګوري دلته دا منده د نارینه لپاره دا فراو د ښځینه لپاره صحیح ده سم welche Mantel ګوره دا سړی وایي چې welche Mantel سړی پوښتنه ته کوي دا ورته چې وایي diese Mantel دلته اوس دویم کې چې راځي تاسو welche Hose ځواب به چی وي وخت چې دا په ای باندې ختم شو دا به هم diese چې ځواب به چی diese Hose اوس کړه ته وایي چې Hose هغه ته وایي لاندې پتلون ته وایي سیده Hose کوسوي welche Schuhe کوم بوټان ګوره جمع شو په ای باندې ختم ځواب به چی وي diese Schuhe ګوره ځکه ته باید ای راسي په اخر کې ګوره diese Schuhe اوس څلورم کې ته welches
Kleid کومې جامې welches Kleid ګوره welches ځکه das Kleid ده نو ځواب به څه وي dieses اس پکې باید راشي dieses Kleid اوس پنځم کې راځي welche Jacke کوم جمپر یا جاکټ ځواب به څه راځي دلته چې په ای باندې ختم سو welche راغی دلته به هم په diese باندې welche diese اوس دلته وای welches T-shirt کوم ټي-شرټ ګوره ای اس باندې ختم دا به هم dieses فرض کړه تاسو امتحان د آینس کې نو تاسو باید دا یاد وي تر هغه وخت کوړته welche Anzug چې ته وای پتلون او کورتۍ ته وای کنه فکر دریشي څورته مونږ وایو دي تانسوک وای welche Anzug کومه دریشي جواب چې diese ګوره اخر کې باید ار راسي صحیح ده diese کوړته چې welche Socken کومې جرابې جواب چې diese Socken صحیح ده دا میاسو کوشش کوي څو دفعې تکرار کوي تاسو هم ذهن کې کینی صحیح ده اوس راځو بل تمرین لو په دې تمرین کې دوستانو ګوري د خو یو تاسو خبرې زده کیږي جملې پکې زده کوي او بل تاسو په دې باندې پوهیږئ چې دلته ورستاړي کې چې دا هم په نومینټیو کې ده په چی کې ده نومینټیو کې ده خو متوجه شئ فرض کړئ تاسو امتحان ده صحیح ده امتحان کې تاسو کامیابیږئ کنه کامیابیږئ اوس دلته فرض کړئ دلته دوه نفر دي صحیح ده دا اوس وایي کنه ول دلته باید چه راسي Kinder sind denn ihre Kinder دلته باید چه راسي Kinder جمع ده دلته باید چه راسي په اخر کې د جمع لپاره په نومینټیو کې څوک ویلی شي دلته باید ای راسي موږ ویلو په جمع کې welche چې welche په نومینټیو کې جمع کې چې welche و کنه و welche Kinder sind denn ihr Kinder صحیح ده نو اوس راځو دوستانو اوس دومره جملې ته ګوره یتیرن مربی خون کې ورته وایي کنه یتیرن ورته وایي دا ورته وایي چې کوم welche Kinder sind denn ihre Kinder وایي کوم ماشومان دي ستا ماشومان کوم ماشومان ستا ماشومان دي مور ورته څه وایي das kleine Mädchen وای دغه وړه جلۍ das kleine Mädchen da rechte ja rechts und die blonde junge da hinten وای دغه وړه جلۍ پرسته طرف کې چې دغه ماشوم خي او بل د blonde دغه زیړچکه سر چې لري دا blonde junge da hinten al شاته چې ولاړ ده زیړ سر چې نیواله بیا ورته مربي ورته چې خون کې ورته چې وای دا ورته وای دلته اوس میتشن دلته باید څه راسي داس میتشن دلته باید کوم راغ راسي اشاروي ضمیر راسي څوک ویلی شي دلته باید کوم اشاروي ضمیر راسي this آفرین اس راسي ځکه دا داس میتشن ده داس په اخر کې اس ده نو دلته dieses څه باید دلته راسي dieses Mädchen وای دا وای هم دا جلې وای dieses Mädchen بیا مور چې ورته وای یا وو هالو لیزا سلام لیزا انده دې ماشوم د ورته وای و هم دغه جلې بیا ورته هالو لیزا سلام لیزا دا مور ورته وای بیا ورته مربی خون کې یتی رین ورته چې وای اون اوس وای کوم هغه هلک یونګه ګوره یونګه دی یونګ د کنه ټیکلی دی ده نو دلته باید چه راسي und welch په اخر کې باید چه راسي ورستاړه باید چه راسي نه نارینه لپاره په نومینټیو کې په اخر کې ورستاړه چه راسي نومیناتیو کې دی ده دی په اخر کې ای ار دلته باید welcher راسي چې welcher ای ار باید راسي چې ای ار welcher jung کوم هلک welcher jung بیا مور ته چې وای دیس ګوره بلوند کنه دلته دا ګوره خزي هغه د بلوند دی ده کنه دی په دلته باید چی راسي دیز په اخر کې باید چی راسي دیزه بلوند وای دغه دا زیړ سرتی نو دیزه زوس وای دغه خوک یونګه خوک هغه الک څه ده دا هنتن وای هغه شاته څه ده
بیا هغه ورته چې وایي مربي ورته چې ښوونکي دا ورته او diese ګوره کین چې ده دس ده دلته باید څه راسي څوک یې ویلی سي دلته څه باید راسي dieses Kind چې ځکه das Kind ده که نه dieses Kind war problematisch وای دا هلک چې همیش وای مشکلات جوړول problematisch یعنی مشکل جوړونکی وای dieses Kind war problematisch البته ډیر شوخ به و که نه نو دا مربي یا ښوونکي ورته وایي چې دا وای ډیر مشکل جوړونکی و problematisch و صحیح ده نو زه دفعه بیا تکراروم که نه welche Kinder sind وای داسې ورته کوم په نښه کوم دلته وایي welche Kinder sind denn ihre Kinder دا ورته وایي das kleine Mädchen da rechts und der blonde Junge da hinten بیا ورته مربي چې وایي dieses Mädchen دا ورته وایي ja hallo Lisa بیا ورته ښوونکي وایي und welcher Junge مور ورته بیا وایي diese blonde süße Junge da hinten بیا ورته ښوونکي وایي oh dieses Kind war problematisch اوس راځو یو بل مثال الو چې تاسو ښه زده سي صحیح ده ګورئ دوستانو په دې تمرین کې دې کې ډیر مهم دی ځکه دلته هم نومینټیو باندې تاسو کار کوئ هم په اکوزیټیو باندې د دواړو باندې ګورئ هم په نومینټیو هم په اکوزیټیو کې اوس دلته درنه پوښتنه کړې چې ergänzen Sie تکمیل کوي تاسو چی شی die Endungen وای وروستاړي تاسو تکمیل کوي چې تکمیل کوي die Endungen صحیح ده اوس راځو منګه دغه کومه سوالیه یا اشاروي کوم ارټیکلونه چې زده کړي وو په جدول کې په نومینټیو او اکوزیټیو کې اوس به دلته استفاده کوو اوس به تاسو فرض کې تاسو آینس کې امتحان ورکوي صحیح ده تاسو ټول چې ناست یاستئ اوس که چیرته دا جواب ورکړو نو فکر وکړئ چې تاسو چې یاستئ کامیاب یاستئ او که جواب ورنه که بیا نو فکر وکړئ چې باید زده یې کړئ صحیح ده راځئ په دې باندې به اوس بحث وکړو یو لیندا د یو یتی دا یو نوم ده نو د سره کوم نومونه دي او لیندا دوه نفر دي صحیح ده موږ راځو دوستانو اوله جمله وایو ښه متوجه اوسئ په اوله جمله کې دلته وایي چې ول ګوره تاشه دی تاشه ده دلته باید څه راسي ګوره دی تاشه مارته ویلو په نومینټیو او اکوزیټیو کې یو رقم راځي مشکل نشته دلته وایي welche Tasche findest du schöner وای کوم د سکول یا لاسي بکس درته ښایسته ښکاره سو کوم یو دې خوښ سو یو چاته وایې که نه ګورئ دې کې تاسو ژبه هم زده کېږي ته یو چاته یو ملګري سره د لاړ سې ملګري سره دی هغه ته لاړ سې دوکان ته یا سوپر مارکیټ ته لاړ سې ته ورته وایې چې welche Tasche findest du schöner وای کوم د سکول دې خوښ سو یا درته ښایسته ښکاره سو کوم یو دې خوښ سو welche Tasche findest du schöner نو بیا ترې پوښتنه وکړه وای دغه دلته یا دغه هلته چې ده دلته باید څه راسي ځکه که فکر می دلته تاشه مطلب ده نو دلته باید څه راسي diese hier oder diese دلته هم diese ځکه دلته هدف څه ده تاشه ده دې په خاطر دی تاشه ده دا وایي diese دلته باید ای راسي diese hier oder diese da صحیح ده نو موږ اوس دلته باید ځواب ورکړو چې ورته وایو چې diese hier oder diese da یو ته ورته وایي دا ورته وایي چې ich finde دلته هدف همدغه تاشه ده diese ځکه دی تاشه دلته هم باید diese راسي که نه ich finde diese schöner aber بیا دلته جواب ورکړه اوس دا خپل نظر وایي اوس چې وایي aber ګوره دلته باید څه راسي اوس بیرته پوښتنه کوي د همدې تاشه welche کوم یو welche ځکه دلته هم هدف دی تاشه ده welche ist auch gut zu einkaufen وای لیکن کوم یوې بیا ښه دی چې وایخلو zu einkaufen یعنی چې وایخلو که نه لیندا ورته وایي kein هیڅ یو aber das ist egal وای دا ماته عادي ده egal مطلب یو شی بې تفاوت دی das ist egal
ich nehme وای زه اخلمه ګوره دلته بیرته بیا څه ده دی تاشه ده کنه ich kaufe ich nehme څه diese ګوره ټولو کې ای راغی اوس درته وایم ستاسو تلفظ داسې ښه متوجه اوسئ دې کې اوس تاسو هم جملې زده کېږي هم تلفظ زده کېږي هم ګرامر زده کېږي درې و یو نښه څه رقم ده و په یو غشي درې نښې صحیح ده اوس ګوره welche Tasche findest du schöner diese hier oder diese da da ورته وایي ich finde diese schöner aber welche ist auch gut zum Einkaufen da بل ورته وایي چې keine هیڅ یو aber das ist egal ich nehme diese صحیح ده دا باید زده کړئ یو دفعه دا ورسره ولیکئ صحیح ده اوس راځو دوستانو دا نو په زړه پورې تمرین یا übung ده په دې کې باید ستاسو څه شی زده سي داتیو ګوره دلته وایي داتیو was passt zusammen وایي کوم شیان سره سر خوري پس مطلب یو بل سره سر خوړل کنه فرض کړه دلته یو پیدا کړ یو د چی سره سر خوري A سره B سره C سره D سره A سره F سره کوم یو سره سر خوري صحیح ده بیا درته وایي ergänzen Sie تکمیل کوي تاسو څه شی die Endungen Rustadi und kombinieren Sie او یو ځای کوي تاسو kombinieren Sie سره یو ځای کوي صحیح ده اوس راځو دوستانو دا جملې به اول به تاسو دا خالیګاه ډکوئ دا خالیګاه چې دلته چې ده وروستاړي کې دا چې کله هغه کړه بیا به دې کې یو دانه ورته پیدا کوئ چې کوم یو ځواب صحیح ده تاسو به ځواب راکوئ اوس راځو موږ وایو چې متویل ګوره خویندین ده ښځینه ده صحیح ده چې شاید دلته ښځینه ده دلته باید څه راسي په ډاټیف کې ښځینه په څه شی اوړي دلته متویل die Freundin په ډاټیف کې به څه اوړي دی باندې اوړي متویلها ار چار چا ویلې متویلها ار چار چا لیکلي هغه جواب صحیح ده mit welcher Freundin gehst du ins Kino وای د کومې ملګرې سره ته سینما ته ځې mit welcher Freundin gehst du ins Kino ګوره که یو نفر وایي چې زه جرمني ژبه کې جملې خبرې کول زده کوم نو ته دغه جمله په یاد زده کړه ته یو چاته وایي چې د کومې ملګرې سره د سینما ته ځې mit welcher Freundin gehst du ins Kino دلته یو جمله زده کړه ګوره ژبه د یو حده پورې زده سوه صحیح ده نو دغه سره ژبه هم زده کېږي نه داسې تاسو ګرامر زده کېږي بلکې تاسو جملې هم زده سو صحیح ده نو دې ځواب به چې تا ته وایي چې د کومې ملګرې سره د سینما ته ځې ځواب ورته څه شی ورکوې ته ورته وایې نو ځواب ما تا ته ویلي چې ځواب به یې په څه وي ښځینه باید وي که نه ګوره دلته په مت پوښتنه اوسه ځواب به په څه وي ب ځواب به څه وي آفرین ب څه چا لیکلي ځواب صحیح ده نو دلته ځواب به وي mit انا وای د کومې ملګرې سره د سینما ته ځې وای د انا سره ځمه چا سره انا سره اوس راځو دوم مثال ته دلته وای zum دلته سوري سوم نه ده سو ویل ګوره ارڅ چې ده نارینه ده نارینه دیا ارڅ په ډاټیو کې په چی بدلیږي څوک ویلی شي نو دلته به هم اشاروي ارټیکل به هم په چی بدلیږي ویلکه به په چی بدلیږي د ویلکه چې ده په نومینټیو کې دلته په ډاټیو دا ډاټیو جمله ده څو ځکه څو راغلی ده څو ویل هم آفرین دلته ای ام راځي ځکه د ارس په دم باندې دلته zu welchem چیه zu welchem ارس gehst du وای کوم ډاکټر ته ځې zu welchem ځکه موږ ویلو د په نومینټیو کې په ډاټیو کې په چی بدلیږي نارینه په دم بدلیږي د په دم بدلیږي نو دلته هم اشاروي ارټیکل هم په ویلکه په ویلکم باندې بدلیږي zu welchem ارس gehst du وای کوم ډاکټر ته ځې welchem راځي په ډاټیو کې څه راځي welchem راځي zu welchem ارس gehst du وای کوم ډاکټر ته ځې کوم ډاکټر ته ځواب به څه شي وګورئ دلته ډاکټر په کوم هغه کې جمله کې ډاکټر نوم ذکر شوی سی کې ذکر شوی ده اوس دوی zu ډاکټر شنایدر ډاکټر شنایدر خواته ورسو درېمه جملې ته اوس ګوره لاند داس لاند په چی بدلیږي داس په چی بدلیږي په ډاټیو کې په دم بدلیږي نو دلته به چې اوس
ویلخه راځي ویلخه راځي کوم یو راځي وخت چې دا دم سو بیا دلته بچي ویلهم دلته بچي راځي aus welchem Land kommt ګروس صحیح ده ګروس وای د کوم هیواد نه راغلی عجیبه نومونه دي وای د کوم هیواد نه ګروس راغلی نو ته ورته وګوري اوس وګوري دلته په اوس باندې پوښتنه اوس وګوره نو ته به جواب په چی ورکې اوس په کوم یو جمله کې ستده کوم جواب به چی وي دی ځکه ته ورته ich weiß nicht زه نه پوهېږم aus Frankreich وای د فرانسې نه راغلی د فرانسې نه ده دلته وایي چې ګیروس چې دا وایي د کوم ځای نه راغلی د کوم ځای ده ته ورته وایي چې ich weiß nicht زه نه پوهېږم بیا ته بیرته پوښتنه کوي aus Frankreich د فرانسې نه راغلی ښه اوس راځو بلې جملې ته دلته اوس وایي چې بایول ګوره لیررین د ښځینه ده لیررین دی لیررین په داتیف کې په چی بدلیږي دی په چی بدلیږي دی لیررین په داتیف کې په چی بدلیږي دی لیررین باندې بدلیږي دی باندې نو دلته باید شی راسي بایولخه ای ار باید راسي چې بایولخه لیررین وای د کومې استاد سره haben wir Unterricht وای مونږ درس لرو د کومې استاد سره مونږ درس لرو bei welcher د کومې استاد سره bei welcher Lehrerin haben wir Unterricht وای د کومې استاد سره مونږ درس لرو جواب به چوي وای د هغه ځوان استاد سره هغه مهربان استاد سره مونږ درس لرو سره کوم وای bei die jungen und netten وای د ځوان او مهربان استاد سره موږ درس لرو اوس راځو بلې جملې ته پنځمې ته فون ګوره فون د داتیف هغه ده کنه پرپوزیشن ګوره فون ګوره فوین د دی فوین په چی بدلیږي په داتیف کې نو دلته باید چی راځي فون ول دلته چی راځي څوک ویلی سي دلته وروستاړی چی راځي اندونګ چی راځي فون ول چی راځي وایه زر کوئ داتیف کې فون ول هم ځکه دی فوین په دیم فوین باندې بلیږي ولهم ګورې ډیرو غلط کړه چا چې لیکلی ډیرو غلط ولیکه ولهم څه شی von welchem Freund hast du das Geschenk وای د کوم ملګري نه دي دا تحفه په لاس راوړله von welchem Freund hast du das Geschenk نو ته به ورته څه وایې ځواب به څه وي von توماس د توماس نه توماس راته راکړی یعنې von توماس نه دا تحفه راغلی اوس ته بل اخرنۍ جمله وسې ګوره کین دس کین په داتیف کې په چی بدلیږي په دیم بدلیږي اوس welchem kind چې welchem kind hast du geholfen وای کوم ماشوم سره تا کومک وکړو جواب به چی وي dem kind von meiner Nachbarin صحیح ده څومره اسانه جملې وي اوس تاسو نفر نشته چې زه راځي کوم پی وایم خو بیا هم زه به درته وایم mit welcher Freundin gehst du ins Kino mit einer zum Berta weiß, zu welchem Arzt gehst du? Jawab چی ده؟ zu Dr. Schneider. Wer aus welchem Land kommt Gerus? Jawab چی وی؟ ich weiß nicht. Aus Frankreich. Wer وی؟ bei welcher Lehrerin haben wir Unterricht? Seht ihr? Unterricht. Jawab چی ده؟ bei jungen netten. چی bei der jungen netten. ځکه der راغی کنه د ښځینه bei der jungen netten. Von welchem Freund hast du das Geschenk? Jawab von Thomas. Welchem Kind hast du geholfen? Jawab dem Kind von meiner Nachbarin. دا درس ورسه سو د فیول کې دا جملې په یادو زده کړئ دې نه سکرین شاټ واخلئ په یادو به دا زده کړئ سمه ده اوس یو بل مثال لرو چې خمس ده سمه ده په دې درس کې دوستانو په دې درس دا ډیر مهم درس ده دا برخه د دې درس ده چې دې کې تاسو صنف کې خبرې کول زده کوئ صحیح ده اوس دلته مونږه عنوان چې دی عنوان اول باید تاسو پوه شئ صحیح ده عنوان کې دلته ده صحیح ده په دې عنوان کې دلته وایي چې in der Klasse وای په صنف کې نومیناتیف
Akkusativ und Dativ او Dativ. ergänzen sie او تکمیل کې تاسو چې د اندونګن ورستاړي وای تاسو ته یعنی دغه کوم ورستاړي تاسو په اشاروي ارتکلونو کې دا باید تاسو تکمیل کړئ صحیح ده راځي په شریکه باندې تکمیلوي صحیح ده نو زه یو جمله وایو تاسو به تکمیلوي زه وایم ګوره دلته وایي چې welche دلته باید چی راځي ورستاړي باید چی راځي ګوره لیره ده لیره نارینه ده haben wir heute وای نن کوم استاد لرو دلته په اکوزیټیو د ځکه haben دلته باید چی راسي ویل څوک ویلی سي اکوزیټیو د اکوزیټیو نارینه لپاره اکوزیټیو ټولو غلط ک welchen Lehrer haben wir heute چې welchen اکوزیټیو ده پاس درته ویل چې نومینټیو اکوزیټیو او داتیو درې واړه پکې استفاده دلته اوس اکوزیټیو راځي welchen Lehrer haben wir heute وای نن کوم استاد لرو ته خپل صنفي نه د پوښتنه کوي welchen Lehrer haben wir heute ته خپل صنفي نه پوښتنه کوي چې نن کوم استاد لرو welchen Lehrer haben wir heute ګور دلته اکوزیټیو راغی welchen راغی welchen ځکه den Lehrer ده welchen Lehrer haben wir heute نو جواب کې چی ده وای اوس ګوره هوپشن ده کنه نو څنګه وای چې دغه ښایسته څوک ویلی سي diesen دلته وای چی راسي diesen Hübschen heißt Herr Weier glaube ich وای فکر کوم زه وای دغه diesen Hübschen وای دغه ښایسته diesen Hübschen heißt وای دا نومیږي چې Herr Weier نومیږي صحیح ده glaube ich وای فکر کوم زه بیا ورته چی وای سکارلټ چی ورته وای دا ورته وای und welche ګوره وای کوم تمرین زمونږ کوم هغه کورنۍ دنده وه یعنی کوم تمرین زمونږ کورنۍ دنده وه څنګه وای und welche ګوره übungen د جمع ده کنه und welchen راځي که welche راځي چی راځي ګوره جمع ده جمع بیا درته وایم welche راځي دلته ای راځي ته نه ځکه دی übungen ده په اکوزیټیو او په هغه نومینټیو کې په ای باندې ګوره und welche چې راځي دلته und welche übungen waren die Hausaufgabe وای کوم تمرین زمونږ کورنۍ وظیفه وه ته اوس خپل همصنفي نه پوښتنه کوې ته ورته وایې چې کوم تمرین زمونږ کورنۍ وظیفه وه ګوره دا ډېره مهمه جمله ده welche übungen waren die Hausaufgabe څومره ښایسته جمله ده یعنې دا جمله چې ته یو صنفي ته دې وایې چې welche übungen waren die Hausaufgabe هغه به درته څه وایي وایي چې دغه څنګه وایي دغه یعنی کورنۍ جمع ده کنه diese ٹھیک ہے جواب به چی کې diese دغه hier دلته auf Seite 63 وای دغه دلته په 3 صفحه کې بیا دا جوان ورته چی وای دا ورته مت ګوره اوس دلته 10 بوخ ده دلته باید چی راسي دا داتیو ده کنه ځکه مت راغلی دلته باید چی راسي welch ځکه داتیو کې چی راځي 10 لپاره mit welchem das په دم بدلیږي کنه mit welchem په داتیو کې 10 په دم بدلیږي کنه دا باید تاسو دی mit welchem Buch وای د کوم کتاب hast du früher gelernt وای کوم کتاب سره تا پخوا زده کړی و mit welchem Buch hast du früher gelernt وای د کوم کتاب سره تا وای پخوا früher یعنی پخوا یعنی مخکې کنه پخوا gelernt زده کړی دی دا ورته چی وای سکارلټ ورته وای چی وای ohne Buch وای بدون د کتاب نه nur mit einer App وای فقط ما د یو اپلیکیشن په طریقه باندې ما کتاب نه وای بدون د کتاب نه ohne Buch nur mit einer App
فقط یو اپ سره. بیا جون ورته چې وای اخ یا ښه متویل ګوره اپ د دلته باید شي راسي د اپلیکیشن دلته باید شي متویلخه ګوره مت راغی ځکه دی اپ دا په دې باندې باندې متویلخه دلته ایر باید راسي ځکه ډاټیو سو متویلخه اپ دن وای د کوم اپلیکیشن سره تاسو دا کړیو دا بیا دا ورته چې اوس کارته شاومل وګوره دلته او شاومل متیزر ځکه دلته متویل خیر راغی جواب به چی وي جواب به په ډاټیو وي متیزر وای دغه اپلیکیشن سره هي دلته درته بیا تکراروم تاسو به دا لوستل د سې ده ښه متوجه اوسئ ښه متوجه اوسئ welchen Lehrer ګوره welchen Lehrer haben wir heute diesen Hübschen heißt Herr glaube ich und welche Übungen waren die Hausaufgabe da ورته وایي چې diese hier auf Seite 63 mit welchem Buch hast du früher gelernt Scarlett ورته وایي چې ohne Buch nur mit einer App ورته ach ja mit welcher App denn نو دا ورته وایي schau mal mit diese hier دا دوستانو دا بر سره دوه دفعې حتما ولیکئ څو دفعې واورئ څو دفعې ولولئ دا جملې باید په یاد اوس دسي دا ډېر مهمې جملې دي صحیح ده اوس یو بل تمرین حالو چې نور هم دې کې تکړه سي ګورئ په دې کې دا هم خبرې اترې دي دلته وایي نومینټیو اکوزیټیو او داټیو ergänzen sie وایي تکمیل کوي تاسې die Endungen وایي دغه وروستاړي یو انټینیو د بل چین په نوم ده دوه نفره دي سیده یو بل سره خبرې کوي دا اول نفر ورته وایي چې انویل ګوره غاوم ده دلته باید شی راسي څوک یې ویلی سي غاوم په چی بدله په ارټیکل دلته په چی بدلیږي څوک یې ویلی سي دلته ګوره نارینه او هغه په مخنث په چی په ډاټیو کې په دم باندې بدلیږي که نه مونږ وایي ان ویلکم غاوم چې ویلکم باید راسي دلته چی راځي welchem Raum lernen wir heute وای په کوم صنف کې یا په کوم اتاق کې موږ نن زده کړه په کوم اتاق کې موږ زده کوو نن چې ورته وای ich glaube وای زه ګمان لرم یا زه په دې عقیده یم چې wir bleiben وای موږ پاتې کیږو in ګوره in diesem hier ځکه دلته welchem باندې پوښتنه کوم وای diesem جواب هم په چی وي in diesem hier وای په همدغه اتاق in diesem hier همدلته وای همدلته موږ درس لکو نن درس وایو بیا ورته انټینو ورته وایي چې oh ich mag diesen Raum nicht ګوره دلته mag راغی وخت چې mag راغی دلته ډاټیو دلته اکوزیټیو diesen Raum nicht ich mag diesen دلته باید چی راسي ich mag diesen Raum nicht es ist so kalt hier وای دلته ډېره یخه ده بیا دا ورته چې وایي ich bin gerne in diesem ګوره دلته بیرته in diesem Raum weil groß ist وای زما خوښېږي چې همدلته وي په دغه اتاق کې ځکه چې دا ډېر غټ دی صحیح ده in diesem راغی بیا دا ورته چې وایي welchen Raum کوم یو welchen Raum findest du gut وای کوم اتاق د خوښ سو یا خوښېږي welchem دا ورته Raum 69 وای نه شپېتم اتاق یا صحیح ده زده م سو لږ لږ اوس یو ځل در تکراروم که لږ هم زده سي ګوره ښه دا وایي چې in welchem Raum lernen wir heute دا ورته ich glaube wir bleiben in diesem hier بیا دا ورته oh ich mag diesen Raum nicht es ist so kalt hier da ورته ich bin gerne in diesem Raum weil er groß ist welcher Raum findest du gut welchen Raum findest du gut دا ورته وایي
چې Raum 69. اوس راځو دوستانو په دې اخر دی هر درس کې بعض درسونه چې دی بیا جملې لري تاسو ته مې ویلي دا جملې به باید په تاسو اوس دې دا جملې چې یاد دا ټول درس پکې نغښته ده په دې جملو دا اوس لنډې جملې دي ټول درس چې کوم درس هم ویلي صحیح ده شلم درس ګوره دلته وایي آرټیکلونه په چی شي کې انټراګیټیو په سوالیه یعنی چې باره کې ته سوال کې انټراګیټیو او ډیمونستریټیو اشاروي آرټیکلونو په برخه کې سوالی او اشاروي جملې دي کې اوس ته چانه ته پوښتنه کوي ښه متوجه اوسې دغه جملې زده کړه ته اوس وایې Das Auto ist schon وایي دغه موټر چې ده ښایسته ده دا اوس پوښتنه دې کوي welches Auto meinst du وایي ستا کوم موټر نه مطلب ده welches ګوره دلته دس ویلې دلته په welches باندې سوی ښه متوجه اوسېږئ دا Das Auto ist schon وایي دا موټر ښایسته ده دا چې welches Auto meinst du وایي کوم موټر دې مطلب ده meinst du بیا دا ورته وایي چې Das Jacke ist schick وایي دا چې دا جمپر شیک ده شیک پوهېږي چې ته وایي ښایسته یعنې هغه ډیزاینداره ده دا ورته چې وایي welche Jacke meinst du ګوره دلته په دی یاکې ویل دلته welche راغی که نه وایي کوم جمپر دې مطلب ده بیا دا وایي Der Mantel ist elegant صحیح ده دا ورته welche Mantel meinst du بیا دلته ورته Die Hose ist bequem دا ورته welche Hose meinst du بیا دلته ورته وایي چې Die Schuhe sind teuer دا وایي welche Schuhe meinst du بیا دا ورته وایي چې Der Park ist groß بل نفر ورته وایي چې welchen Park meinst du بله جمله Das Bild ist interessant دا ورته وایي چې welches Bild meinst du دلته وایي چې Die Disco ist gut دا وایي welche Disco meinst du بیا دا ورته وایي Die Blumen sind schön بیا دا ورته وایي چې welche Blumen meinst du ja Das Auto ist schon welche Auto meinst du welches Auto meinst du Die Jacke ist schick welche Jacke meinst du Der Mantel ist elegant da welchen Mantel meinst du Die Hose ist bequem welche Hose meinst du Die Schuhe sind teuer welche Schuhe meinst du Der Park ist groß welchen Park meinst du Das Bild ist interessant welches Bild meinst du Die Disco ist gut welche Disco meinst du Die Blumen sind schön welche Blumen meinst du ګورئ په دې درس کې په دې اخیرو جملو کې مهم څه شی و ښه متوجه اوسېږئ ګورئ دلته welches راغی دلته هدف چی ده welche welchen دلته welche ده welches نه دلته welchen welches welche یعنی تاسو او دلته بیا اشاره یې کړئ که نه دې که نه دلته هغه سو دلته جملې سو دلته ترې پوښتنې وسوې welche صحیح ده دا باید تاسو زده کړئ په یادو زده کړئ سمه ده دې کې څو نورې جملې دي هغه بیا درته هغه مې نه دي لیکلي خو همدومره بس همدومره کافي دي دا باید کوشش وکړئ دا درس دا ویډیو مې درته جوړه کړه دا ویډیو باید تاسو څو دفعې وګورئ دا ویډیو یوټیوب کې صحیح ده کوم دوستان چې یوټیوب کې موږ سره دي ګورئ تاسو ته مې 19 درس جوړ کړي وو په یوټیوب کې لاړ شئ که چا نه یې کتلي اول درس نه وګورئ تر شلم درسه پورې یوټیوب کې وګورئ دغه زموږ د یوټیوب هغه د ادرس ده دا سکن کوي اتومات تاسو یوټیوب ته بیایي صحیح ده دا زموږ د یوټیوب ده نو یوټیوب ته حتما ورسئ موږ ویډیو هم دلته پای ته رسیږي دوستانو دې ویډیو کې حتما جملې هم چې یاد کړئ دې یوټیوب ویډیو کمنټ کې حتما یو جمله ولیکئ خپل نظر ولیکئ چې درس په همدې ډول مخ ته بوځو صحیح ده او که نه که تاسو نظرونه ماته د قدر وړ دي انشاءالله ستاسو به ما درس نه یو شی زده کړي زما هر درس چې ده زما درس نوی درس وي ما موضوعات چې دي یو بل پورې تړلي دي او انشاءالله دا دې سلسلې ته به ادامه ورکوو تر بیاینسه پورې اوس موږ آینس په خلاصېدو ده صحیح ده ومن الله توفیق وخت ولرئ د الله په امان